دو صحابه کرام دی، یو حضرت سلمان فارسی رحمت اللہ علیہ و یو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ. د دواړو دوستانه وه، خو دا هغه زمانه وه چې د پړونې او د بورقې دا پرده لا نه وه نازله شوې. سړو ښځو به د مخ دا پرده د یو بل نه کول. دا وروسته بیا دا حکم نازل شو. د دواړو ورورولي ونو سلمان فارسی رحمت الله علیه رضی الله عنه دا حضرت ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ ملاقات للاړ. ماسخوتن شپې له ملاقات للاړ. چې لاړله او ډوډۍ د ماسخوتن یې څنګه لاول خو روټۍ کېښودې شوه د غرمې، نو چې ډوډۍ څنګه کېښودې شوه نو ابو الدرداء رضی الله عنه روجه وه. سلمان فارسی صاحب ورته وی ډوډۍ خوره؟ وی انی صائم، زه خو روجه دار یم، زما خو روجه ده. چې دو قتل نو دا ام الدرداء دا ابو الدرداء رضی الله عنه د بی بی جامع سخیره نه بیو، صفای مفی هم نه وه کړې کم چې ښځه په کور کې کوي. د شریعت قانون دا دی چې خاوند کوري نو ښځه به ځان صفا ساتي، جامع بم صفا ساتي، وجود بم صفا ساتي. داسې وجود شکل او جامه به دا نه استعمالی چې د خاوند له کرکه ورشي. دا قانون دی شریعت. او فقهاو زمونږ لیکلی دي چې که خاوند په کور کې او ښځه ځان نه ډولی کوي نو دې خاوند له د ښځو د والو اجازت هم شته. هغې ځان ډولی کړی نو جامع او وجود خړ پړ خیرن اپې پوه شو. سلمان فارسی پہ پوئے شو وی مالی ارا کے مبتذلتن تازو اینما او دا سے خیرن جامع دے اچولی دی او جامع دیم گڑی وڑی دی او شکل دیم گڑ وڑ دی دا ولی اغی و تا دیر خکولی جوابو کو ناشنا جوابی و تا کو ویستارور ابو الدرداء چی دے داغت دنیا تا ست توجہ نشتا. مطلب دا دی چه ظاہر کے خویدہ مانا واغشتا چه اغا دما پا جامو باندے و دما پا وجود سکار نشتا. دانوی چه جامی دی خیرنے دیو که خیدی او که وجود دی خیرن دیو که پاک دی خو پمینس کے و تا پٹ یو ٹکی ورواو راو کہ ما تے ضرورت نشتا. جامع خو خلق علا پاک ساتی که دا خاون خد تقبل اغا شرعی تقاضاوی او دا غد د دنیا سره تعلق سر نه نشته. ټول ورځ روجي او د شپې منځونه دي. نو زما کار سره چې جامع خشته کوم او وجود خشته کوم. شپه شوه نو حضرت سلمان فارسی وده کېده او حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه په منځو درېده. سلمان فارسی ورته وایي سمله وده شه. وی ښه د مېلمه خبره ومنله وده شو. بیا پاسېده چې لمونځ کوم. وی سمله بیا وده که بیا پاسې ده وی سم له وده شه بیا وده که چې اخره شپه شوه یوس پاسه چې پاسې دواړو اودسونه کړل لمونځونه یې وکړل نو سبا یې ځان سره نیغ نبي علیه السلام له راوست. نو حضور پاک ته حضرت سلمان فارسی وی وی صاحب دا ملګری خو ټوله همیشه روجې نیسي او ټوله شپه لمونځونه کوي او د بیبي حال یې ورته وی چې بیبي خیرن جامع او خیرن وجود ما وتوی دا ولی دا په بد شکل جامع دی دا ګډ وډ سر دی او ګډ وډ وجود دی وستا د ضرور د دنیا ساجت نشته ماته څه ضرورت ته جدان متډولې کوم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابو الدرداء ته مخ راواړو او ورته سوی وی اے ابو الدرداء ان لنفسك عليك حقا وستا د نفسم پتا ګوره حق شتا. ان لزوجك عليك حقا ستا د بیبي پتا باندې حق شتا. ان لجسدك عليك حقا ستا د وجود پتا حق دی. ان لعينك عليك حقا د سترګم در باندې حق دی. اعط كل ذي ان لزورك عليك حقا د ملمم در باندې حق دی. نو اعط كل ذي حق حقه هر حقدار تخپل حق ورکا. کته دا چې ټول ورځ بروجي نسم او د شپې به مونږ کوم او بیبي تقاضا د هغې حاجت به نه پوره کوم نو ګناهګار شي. د هغې حق پکار دی چې ته پوره کړي. ډېر خلک اوس هم داسې زه واده نه کوم چې د خدای راضي کوم
ډېر خلک نیکي په دې کې ګڼي. تبتل اختیاري نیکي دې ته وایي چې وعدو نه کم چې د شپې او د ورځې الله راضي کم. ولې که وعدو کم د ښځې حق به ډوډۍ به وله پیدا کوم، د بچو حق به نو د خدای د عبادت ته به هغې ته به مې توجه نه. دا غلطه طریقه ده. وعده کول ځان له عبادت ته. عبادت یوازې مونځ او نفل نه دی. عبادت یوازې ذکر او اذکار نه دی. وعده ځان له عبادت، ښځې ته نزدېکت ځان له عبادت، ښځې ته په خوشحاله نظر کتن ځان له عبادت، او بچي راوړل ځان له عبادت، او د بچو تربیت کول ځان له عبادت، او د لوڼو تربیت کول ځان له عبادت، او ښځې بچو له رزق ګټل دا بیا عبادت شو، او کور ته ډوډۍ او میوه بچو له راوړل دا ځان له عبادت شو. نو کمبخته د دو نفلي منځونو دپاره او ذکر او اذکار دپاره د دنیا عبادت پرېښود. مونږ خلک عبادت بس دقې ته وایو چې صرف تسبیح اړوه او یو دوه رکاته مونځ کوه، هغه هم د ریا. بس دا ډېر لوی نیک سړی دی او د عبادت ګزار دی. قسم دی چې ټوله شپه ته نفلونه کوه او د ټوله ورځې روجې نیسه. دا سړی یو طرف ته که او بل طرف ته یو سړي وعدو که او د واده نه د هغه 10-12 خدای مسلمانان بچي پیدا کړل او هغه ذکرونه کوي یا منځونه کوي. قسم دی که دغه عبادت ګزار دی واده والا ته د خدای په نظر رسي. دنه خو بلا نسل پیدا شو. د دو بچی راوړل او څلور یې راوړل. د هغې نه پس نور نوسي پیدا شو، د هغې نه پس کلوسي پیدا شو، د لور اولاد او د زوی اولاد. تر قیامته پورې به څونه زره پیدا کېږي او څونه لکه به پیدا کېږي. دوی کې د ورځې یو ځلم لا اله الا الله وي څونه به دې جوړېږي. دا غټ عبادت نه دی. حضور پاک واده نه دی کړی. اوس هم ډېر خلک دې ته وایي دا چې ډېر نیک سړی دی. ولې نیک سړی دی؟ ما ته په خپل یو سړی یادو، وی ډېر نیک سړی دی. مې ویل وی د خدای دپاره خپل خواهش قربان کړی دی او واده یې نه دی کړی، او بلکل نه واده او نه بچي، معده یې جړا دی، دا روغ نه دی. ګنې مې ډاکټر لیبو دی، دا روغ نه دی، نه جوړوي. پیغمبر عبادت او جنت د پیغمبر په طریقه کې دی او حضور پاک 11 ښځې کړي دي، 11 بیبیانې کړي دي. صرف دو پیغمبرانو ودونه نه دي کړي، یو حضرت عیسی علیه السلام او یو حضرت یحیی. عیسی علیه السلام ولې واده ونه کړ؟ یهودیانو په نوجوانۍ کې په دشمنۍ واوړېد او خدای اسمان ته وخېجو او چې راکوشي واده به کوي د حضور پاک په امت کې. او یحیی علیه السلام د یو یهودي بادشاه خلاف فتوا ورکړه، هغه ظلم کو، نو هغه په هلکانه کې شهید کړ. واده ته جوړ شوی نه دی. نو واده د ټولو پیغمبرانو طریقه ده او واده په بعضې موقعو کې واجب دی. نو واجبو ته نفل عبادت رسیدی شي. سنت موکده خو دی، نو سنت موکده ته نفل عبادت رسیدی شي. مونږ خلک نه پوهېږو، خو چې څوک ناشنا کارو کې مونږ وایي دا خدای ته رسېدلی دی. لیکن زما وروڼو فرض عبادت ته سنت موکد نه رسی، واجب ورته نه رسی، واجب ورته سنت موکد نه رسی، سنت موکد ورته نفل نه رسیږي. نو دا انسان د ښځې په سړي حق دی، د میلمه په سړي حق دی. شریعت کې راځي چې یو سړي نفلي روژه نیولي او د ده یو میلمه شو، د ده بل څوک میلمه شو یا دې د چا میلمه شو او هغه سړی ته خفه کېږي چې ما سره به ډوډۍ خورې. دا نفلي روژه دی، ماته کې قضا دي ونیسي، خو میلمه دې نه خفه کوي، فرضي به نه ماتوي. د شپې په اول حصه کې خوب کول دا د حضور پاک طریقه او سنت دی. که ته وایې د ټوله شپه عبادت کوم، دا دې غلطه وکړه، ګناه دې وکړله. د نفس ته باندې حق دی، د سترګو حق دی، سترګو له حق ورکه. د بیبي در باندې حق دی، بیبي له خپل حق ورکه. د بچو حق دی، بچو له خپل حق ورکه. دا د بچو حق د ښځې حق فرض دی. دې ته ټول عمر نفلي روژې نیسه، ثواب دې ته نه رسېږي. شکر دی چا چې ودونه کړي دي او کور ته سودا وړی، غوښه وړی، ټیپر وړی، باټینګن وړی، په دې نیت وړی چې دا په ما د دې ښځې بچو حق دی چې الله خوشحاله شي. قسم دی په دې به د خدای پوره اجر درکوي. دې کې ډېر لوی ثواب دی. بچی تر کلمه خو له ذکر دی خو منځ دی وته او بچی دی راوت جمعات ته دی بوته، دې ته د دنیا نفلي عبادت نه رسي. د شپې په اول حصه کې خوب کول دا د حضور پاک طریقه او سنت دی. که ته وایې د ټوله شپې عبادت کوم، دا دې غلطه وکړه، ګناه دې وکړله. د نفس باندې حق دی، د سترګو حق دی، سترګو له حق ورکه. د بیبي در باندې حق دی، بیبي له خپل حق ورکه. د بچو حق دی، بچو له خپل حق ورکه. دا د بچو حق د ښځې حق فرض دی. دې ته ټول عمر نفلي روژې نیسه، ثواب دې ته نه رسېږي. شکر دی چا چې ودونه کړي دي او کور ته سودا وړی، غوښه وړی، ټیپر وړی، باټینګن وړی، په دې نیت وړی چې دا په ما د دې ښځې بچو حق دی چې الله خوشحاله شي. قسم دی په دې به د خدای پوره اجر درکوي. دې کې ډېر لوی ثواب دی.
بچی ته کلمه وخوله ذکر دی وخو مونځ دی ورته وخو او بچی دی راوست جومات ته دی بوته دې ته د دنیا نفلي عبادت نه رسي